ذبیح الله مجاهد څنګه ولې امریکا ته غوسه شو؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان امریکایي چارواکي دي زموږ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په بهرنیو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله د بیلابیلو هیوادونو موسسو او سازمانونو له غبرګون وروسته د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکا د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ذبیح الله مجاهد په ښکاره د افغانستان لپاره د امریکا د شرزافیر کارن ډیګر له بیان وروسته خپل غبرګون څرګند کړی دی. اغلی کارن په ټویټر لیکلي زه له افغانستان سره د بشري مرستو د سترې مرستندویه ټولنې په استازولۍ ځان ته دا حق وضاحت ورکوم چې که ښځې نورو ښځو او ماشومانو ته د مرستې رسولو اجازه نه لري طالبان څنګه د ښځو ماشومان د لوږو د مخنیوي اراده کوي. نوموړي زیاته کړې پر دې امر د طالبان د اقتصاد د وزیر قاری دین محمد لاسلیک دی او زه هغه مسؤل ګڼم. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د اغلې کرن دا خبرې له سکرین شاټ سره بیا خبرې کړي او ورسره یې لیکلي هغه موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي زموږ د هیواد د قوانینو او فرمانونو په رعایت کولو مکلف دي. نوموړي زیاته کړې چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د بشري مرستو په نوم د اسلامي امارت د پریکړو یا چارواکو په اړه بې مسؤلیته خبرې او یا کوم ګواښ وکړي.